بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیر درس کې مونږه د ورډ پروګرام په آپشنو باندې اوس خبرې کړې وې. تقریبا دې پورې مونږه خبرې کړې وې کنه، د یوزر پورې چې یوزر نوم لیکو مونږ څه لپاره استعمالي کې ولې لیکو. صحیح ده. دین لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی، اول خو کچېرې مونږ وغواړو د دې ورډ پروګرام د رنګونه دا شیان بدل کو، دا دې ځینه کولی شو. راځو فایل ته، آپشنز ته راځو. آپشنز چې راغلی ته ګورئ آفس بیکګراوند. دغه ورډ پروګرام نه دی، دغه آفس څه رقم بیکګراوند ورکړئ. زه ورته وایم چې دلته دغلته بیکګراوند دې ځای کې راځي. ښه، دغه بیکګراوند نه دی، شاته تصویر چې دا ځای کې څه رقم بیکګراوند ورکړئ. اوس هېڅ شی هم نشته. زه ورته وایم چې داسې بیکګراوند ورته ورکړه. ګوره اوکې چې کلیک وکړئ، دغه ځای ګورئ، دا بره وګوره، دلته یو رقم بیکګراوند راغی. دا ګورئ خطونه خطونه ګلان غوندې راغی راته. دا چې زه فایل کلیک کړم تاسو صحیح معلومیږي. دا ګورئ دغه بیکګراوند ګورئ، دغه دا ګلان چې دي دا کوی چې نه دا لرې که دا بیکګراوند چې شی غواړم دې په ځای باندې زه ورته وایم چې نو بیکګراوند هېڅ شی مه راوړه. اوس راشئ فایل ته تاسو وګورئ بیکګراوند شته نشته. یو رنګ دی، که رنګ یې بدلول غواړئ دې دپاره به څه چل وکړئ، را به شئ دلته دې ځینې به رنګ به انتخاب کړئ. کومه سې رنګ غواړئ ورته بلاک رنګ غواړم، تور. اوکې کلیک کړه. ورډ پروګرام مکمل. بیکګراوند څه شو؟ تیم څه رقم شو؟ تور شو. هر مینو چې ته خلاصوې همدغه شکل باندې. بیا د اکسل او ورډ پروګرام بیا هغه جدا جدا دی چې وبخئ د اکسل او پاور پوینټ او د اکسس هغه هم دقسې کېږي، خو هغه دپاره به جدا ځي آپشن ته، تغییرات به راوړي پکې. نو که چېرې ته غواړې چې نه دا بېرته پخواني حالت ته راوړې، راځه دې ځای کې څه چل وکړه، بلاک نه غواړم ورته کلرفل رنګارنګ یا رنګه دی داسې. اوکې کلیک. اوس رنګه شو. هر ځای کې هر یو خپل رنګ لري ځان ته. صحیح شوه یوه خبره. دې نه بره بل آپشن چې شی دی، دا آپشن څه دپاره استعمالیږي؟ always use these values regardless of sign into office. ګوره ما اوس دلته کوم رنګ انتخاب کو؟ ما انتخاب کو کالیګرافي، دا مې انتخاب کو، او رنګ مې ورته انتخاب کو چې شی بلاک مې انتخاب کو ورته. صحیح شوه. نو اوس خو دا رنګ دی. صحیح ده. زه څه چل کوم؟ زه دلته راځم، اول اکاونټ ته راځم، د خپل اکاونټ ساین اوټ کوم. دی ځینه دا چې دی زما مایکروسافټ اکاونټ دی او دغه باندې دلته لاګین شوی یم، نو هغه ماته ښي. دا دی ځینه ساین اوټ کوم ورته دا زما ایمیل دی ځینه ساین اوټ کا. اوس مې چې ساین اوټ که اوس وګوره کوم رنګ دی دپاره انتخاب شوی دی؟ سپین رنګ انتخاب شوی دی. که ما انتخاب کړی چې شو تور رنګ و پکې. ګورئ زه څه چل کوم، بېرته راځم فایل ته، آپشن ته راځم، دې ځای کې بېرته څه کوم؟ زه ورته وایم چې یاره کومه سې رنګ انتخاب کړه. زه ورته وایم چې ډارک ګرې انتخاب کړه ورته. دا ډارک ګرې دی پکې لږ خیره غوندې داسې پنسل رنګه غوندې. خو که چیرې زه کله خپل آفس اکاونټ ته لاګین شم، آفس اکاونټ ته، بیا به څه شی کېږي؟ بېرته به تور کېږي، ځکه چې آفس اکاونټ کې ما کوم رنګ انتخاب کړو؟ تور رنګ انتخاب کړو. که چیرې تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړه always use these value regardless of sign into office، بیا به همیشه دغه رنګ استعمالوي. کوم رنګ استعمالوي؟ دغه دا رنګ چې اوس ما انتخاب کړی دا به استعمالوي. خو که چیرې زه آفس ته لاګین شم بیا بل سپین رنګ راځي، تور رنګ به راځي پخوانی. ګورې زه څه کوم؟ اوس زه اکاونټ ته زه ورته وایم چې زه خپل اکاونټ دلته ساین ان کوم، مایکروسافټ اکاونټ لرم، په دې باندې کلیک کوم. دلته مې چې کلیک کړو زما ایمیل مخکې دلته لاګین ده، خو بیا هم ما نه بعضې معلومات غواړي. لږ صبر به کوئ ورته. نو دا د تاسو وګورئ زما اکاونټ څه شو؟ لاګین شو دلته، یعنې زه خپل اکاونټ ته لاګین شوم. اوس رنګ د کمپیوټر رنګ چې شی دی سپین رنګ دی که نه؟ صحیح ده. دا فعلي رنګ ګرې و که نه؟ خو که چیرې زه په دغه خپل یوزر باندې دغه باندې کلیک وکړم بېرته رنګ تور ته اوړي. که هغه آپشن باندې مونږ کلیک کړی نه اوسي، کلیک هم کړی نه اوسي، بیا پخوانی رنګ ښي، سپین رنګ مونږ ته ښي. او که چیرې کلیک هم کړی اوسي خپله د اکاونټ رنګ مونږ ته ښي. اوس وګوره خپل رنګ بدل شو که بدل نه شو؟ تور شو که نه شو؟ تور رنګ کوم رنګ و؟ تور هغه رنګ و چې مونږ په دې اکاونټ کې انتخاب کړی. او که چیرې زه دې ځای نه ساین اوټ شم ووځم بېرته خپل سر باندې څه کېږي؟ سپین کېږي. ولې سپین کېږي؟ ځکه سپین کېږي چې مونږ تور رنګ چې دی دې اکاونټ په حالت کې انتخاب کړی. دې اکاونټ ته چې کله زه لاګن شم تور رنګ ما انتخاب کړو. نه ساین اوټ شمه بېرته رنګ څه کېږي؟ ګرې کېږي. تور حالت نه اوسي، دا اوس ګرې دی. صحیح شو. دا دې دپاره استعمالو. بل دغه نه لاندې بل آپشن چې مونږ سره دی، دې نه لاندې بل آپشن دی مونږ سره، نیور چینج د ډاکومنټ پیج کلر.
ګوره که چیرې په دې باندې مونږ کلیک کړی اوسي د صفحې رنګ څه شی دی سپین دی که نه خو که چیرې زه یو رنګ بدلوم ورته رنګ دې ځینې بدلوم نو هغه به نه بدلیږي ورته ګورې راغلم دلته ډارک هغه مې واغسته ورته څه ورته بلیک مې واغسته بلیک مې چې واغسته د صفحې رنګ هماغسې سپین دی که نه دی بل رنګ انتخابوم راځم دلته آپشن ته چې راغلم ورته وایم چې یاره د دې په ځای باندې ما څه وکړو دغه دی کلرفل مې انتخاب کړو صفحې رنګ نه بدلیږي هماغسې سپین دی او که چیرې تاسو دې باندې کلیک نه کړی بیا د صفحې رنګ څه کېږي دا هم ورسره بدلیږي ګوره ما څه وکړو بلیک مې انتخاب کړو بلیک مې چې انتخاب کړو صفحې رنګ هم څه رقم شو تور شو ورسره نو دلته راځم بیرته آپشن ته دې کې هماغه پخوانی رنګ انتخابوم کلرفل او دې آپشن باندې کلیک کوم په دې به تاسو همیشه کلیک وکړئ او راځم بیرته څه چل کوم دغه خپل اکاونټ هم لاګین کوم اکاونټ ته راځم ساین ان باندې کلیک کوم ځکه زیاتره آپشن چې دي د اکاونټ مربوط کیږي چې دا اکاونټ ستا لاګین نه اوسي بیا کار نه کوي دا زه بیرته خپل اکاونټ ته څه شم لاګین شوم کله چې تاسو خپل اکاونټ ته لاګین کیږي لږ یو څو دقیقې وخت نیسي دلته ورته لږ ځل حوصله کوئ تر څو هغه تنظیم کړي د هغه رنګونه دا نور شیان په دې کې امپلیمنټ کړي ښه دا د تاسو وکړه زه خپل اکاونټ ته بیرته لاګین شم دې نه لاندې بل موږ سره پرایویسي دی پرایویسي هېڅ ستاسو مربوط نه کېږي دا د هغه دپاره دی چې کله مثلا ته ورډ پروګرام استعمالوي کوم مشکل پکې پیدا کېږي لکه وینډوز کې موږ پرایویسي ویلې وه چې ستاسو دا معلومات مایکروسافټ ته ولیږل شي ونه لیږل شي د بهبود په خاطر باندې دا آپشن یې که بدلوئ را بدلوئ دلته معلومات یې ته لیکلي دي کولی شي کلیک دی لرې کړي دا دې لپاره استعمالیږي دغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی هغه د لینکډین دپاره دی لینکډین یو بل سوشل میډیا ده لکه ټویټر غوندې زیاتره د پروفیشنل مسلکي کسان چې دي یا ټویټر استعمالوي او یا لینکډین استعمالوي فیسبوک دا شیان نه استعمالوي نو که چیرې تا دغه اکاونټ باندې چې دلته ما جوړ کړی دا اکاونټ چې دی د مایکروسافټ اکاونټ چې دی iSaifzada@hotmail.com دغه اکاونټ باندې که چیرې تا لینکډین اکاونټ جوړ کړی او هغه اکاونټ تا دلته خلاص کړی غواړې چې د لینکډین فیچر یا آپشن یې دلته ورډ پروګرام کې خلاص شي دې باندې به کلیک وکړي ګورې دلته لیکلي enable LinkedIn feature in my office application enable معنا فعال کا صحیح شوه نو هغه څه کېږي اټومیټیکلی دلته فعاله کېږي یا کیدای شي د هغه یوزر نیم د هغه عکس شیان دلته راشي اوس ګوره ما ته دغه عکس دی دلته که نه که چیرې لینکډین کې دغه ایمیل باندې ما لینکډین جوړ کړی هلته ما بل عکس اچولی او هغه ایمیل دلته زه لاګین کړم هغه عکس اټومیټیکلی څه کېږي دلته بدلیږي دې نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی لیکلی دي open email attachments and other uneditable files in reading view که چیرې زه یو فایل درته جوړ کړم ګورئ تاسو دلته زه یو لیکل مې وکړو دا لیکل زه سیف کوم راځم فایل ته دا مې سیف کړو چیرته براوز ته لاړم ورته دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نامه باندې سیف کوي ورته د نوټ په نامه باندې سیف کوم او دلته راځم چیرته ټولز ته راځم ټولز ته جنرال آپشن ته راځم چیرته راځم جنرال آپشن ته راځم جنرال آپشن ته چې زه راغلم ورته دا سیف که از ریډ اونلی څه رقم سیف که ریډ اونلی صرف دا خلک لوستلی وشي دا مې سیف که اوس که چیرې دغه فایل زه خلاصوم اټومیټیکلی ورډ پروګرام کې ګورئ دغه فایل دا ډایرکټ خلاصوم دا ریډینګ ویو کې حالات کې خلاصیږي ماته ګوره یس انتخاب کا ریډینګ ویو کې خلاصیږي دا اوس ګوره دا ریډینګ ویو دی یعنی مکمل ورډ پروګرام کې نه خلاصیږي ریډینګ ویو کې خلاصیږي دا ولې ریډینګ ویو کې خلاصیږي ځکه چې دلته فایل کې دغه آپشن باندې مونږ کلیک کړی دی آپشن نه کلیک لرې کا اوکې کلیک کا دا فایل دی لرې کا اوس چې خلاصوي ډایرکټ به نورمال حالت کې خلاصیږي موږ ته ګوره یس انتخاب کا نورمال حالت کې خلاصیږي ریډینګ ویو کې نه خلاصیږي او زیاتره داسې آپشن چې ستاسو په درد نه خوري خو بیا هم په دې خاطر سبا څوک درنه پوښتنه ونه کړي چې وی وایو ښه دی آپشن ته راغلم دې نه لاندې بل آپشن چې دی موږ سره لیکلی دی شو د سټارټ سکرین وین دس اپلیکیشن سټارټ ګورئ زه کله چې ورډ پروګرام خلاصوم دغه دی ورډ پروګرام مې دې ځای نه خلاص کړ ډایرکټ ورډ پروګرام خلاصیږي که په یاد مې دغسې مونږ ته مخکې داسې یو آپشن راتله که ستاسو په یاد نیو باندې به چې مونږ انتخاب کوله داسې یو آپشن به راتله دې ته سټارټ اپ سکرین ویل کېږي دا مونږ ته نه ښیي که چیرې ته چې نه دا سټارټ اپ سکرین دې وښیي ما ته چې ما نه پوښتنه وکړي چې وروره ته خالي ډاکومنټ غواړې یو فایل چې تا مخکې نه جوړ کړی هغه خلاصې څه رقم غواړې نو اوس دا مونږ ته نه ښیي که چیرې ته راشې دې آپشن باندې کلیک وکړي دا بیا مونږ ته ښیي ګوره شو د سټارټ سکرین وین دس اپلیکیشن سټارټ دنه اوکې کلیک کا دا کلوز کا اوس راځي وګورئ ورډ پروګرام چې زه خلاصوم سټارټ سکرین ما ته ښیي که نه ښیي دا ښیي ډایرکټ ورډ پروګرام نه خلاصوي ما ته وایي چې وروره بلینک ډاکومنټ غواړې کوم فایل تا سیف کړی هغه غواړې خلاص کړي
نو دا آپشن چې کلیک وسي دا ډېر ښه دی. همیشه کوشش کوئ تاسو دا دواړه کلیک وکړئ. دې نه لاندې دا آپشن چې ګورئ تاسو شو نیمز آن پریزنس فلیګ، دا ډېر یو مهم آپشن هم دی او داسې عادي شکل باندې کار نه کوي. دې دپاره چې تاسو وغواړئ دې آپشن باندې کار وکړئ یا دا آپشن کار وکړي، تاسو بس چل کوئ ستاسو اکاونټ باید دلته لاګین وسي. مایکروسافټ اکاونټ ستاسو باید دلته لاګین وسي، بغیر د هغه نه بیا کار نه کوي. زه څه کوم، یو فایل جوړوم، دلته راغلم یو فایل مې ولیکو، دې کې دا لیکل کوم، دونه فایل لیکل مې وکړو. دغه فایل دغه ځای مې واغسته، دا مې بولډ کړو، دا مې څه کړو بولډ کړه، اندازه مې ورته غټه کړه، ایټالیک مې کړو، رنګ مې ورته سور کړو. او دا زه سیف کوم. چیرته سیف کوم؟ کمپیوټر کې نه سیف کوم، ون ډرایو کې سیف کوم، کلاوډ کې فضا کې سیف کوم. څه چل کوم، راځم فایل ته چې راغلی سیف ته راځم. سیف ته چې راغلی ګوره دس پی سي مې انتخاب نه کړ، دلته څه انتخابوم؟ ون ډرایو انتخابوم. ون ډرایو څه رقم جوړیږي؟ تاسو سره باید مایکروسافټ اکاونټ وسي چې ون ډرایو جوړ کړئ. نو په دې مې کلیک وکړو، چې په دې مې کلیک وکړو دا په کوم ځای کې سیف کړئ؟ ون ډرایو کې ډېر معلومات دي. ډاکومنټ کې سیف کړئ، کوم ځای کې سیف کړئ؟ بالکل ډاکومنټ کې هر ځای کې چې خوښ دا ډاکومنټ مې انتخاب کړو. دا مې انتخاب کړو، لږ به صبر وکړئ تر څو دا فایل ډاکومنټ لوډ کېږي مونږ ته. دا به هغه نه وروسته مونږ کولی شو په ون ډرایو کې په ډاکومنټ کې څه کړو؟ سیو یې کړو. نو دا د تاسو ګورئ دلته مونږ سره صفحه خلاصه شوه. اوس دلته مونږ نه غواړي چې د چا په نامه تاسو دا سیف کړئ. زه ورته یم چې د کمپیوټر نوټس په نامه باندې دا غواړم هلته سیف کوم. ما ته وایي چې تا مخکې د مخکې نه دوه فایل هم دلته سیف کړي دي، فایل کې همدې فولډر کې ون ډرایو کې دا هم سیف کړه. دا مې سیف کړو. دا چون په کلاوډ کې سیف کېږي او کلاوډ انټرنیټ ته ضرورت لري، نو لږ سره وخت نیسي نسبت دې ته چې ته یو فایل په ورډ د خپل کمپیوټر کې سیف کړې که نه. کلاوډ کې لږ وخت نیسي ځکه ستا معلومات فضا ته انتقالوي، انټرنیټ ته انتقالوي. نو دا فایل ما په خپل ایمیل کې په کلاوډ کې په ون ډرایو کې څه کړو؟ سیف کړو. اوس یو بل کس دی غواړي دا فایل هغه سره زه شریک کړم، صحیح د انټرنیټ د طریق نه شریک کړم، هغه یې ګوري، هغه تغییرات پکې راوړي. نو که چیرې ته غواړې دا فایل چا سره شریک کړې د انټرنیټ د طریق نه، دلته یو کمانډ دی په نوم د څه شي؟ شیر. خو بیا درته وایم چې ته باید ایمیل اکاونټ ستا باید دلته لاګین وسي. په دې شیر باندې مې کلیک وکړو، دا زه غواړم شریک کړم. اول خو ماته زما معلومات راکوي چې فعلا ته چې دی ستا نوم چیرې چې دا ته ایډیټ کوې، څوک یې څوک نه یې، دا معلومات ماته راکوي. دا دی ګورې ماته وایي ستا نوم محمد اسلام سیفزاده دی، فعلا ته دا ایډیټ کوې. دا چا سره شریکوې؟ که کسان د سره معلوم وي دلته کولی شي کسان انتخاب کړي د اډس بوک نه. که غواړې ایمیل ولیکې، ایمیل هم کولی شي ایمیل دلته ولیکې او د هغه نه بعد چې دی ورډ پروګرام هغه ته لینک لیږي، صحیح ده، انویټیشن لیږي، بیا هغه کولی شي ایډیټ کړي. زه ورته یم چې نه هغسې نه غواړم. څه رقم غواړې؟ ورته یم غواړم یو لینک د خلکو سره شریک کړم. په دې مې کلیک کړو. په دې مې چې کلیک کړو زه ورته یم چې کریټ ان ایډیټ لینک، داسې یو لینک جوړوم چې دا هغه کس ته ولیږم، هغه کلیک وکړي، دا فایل ورته خلاص شي او هغه دې کې تغییرات راوړي. صحیح شوه؟ نو په دې باندې ما کلیک وکړو. اوس ګوره ما ته لینک جوړوي، د ایډیټیبل لینک جوړوي، دا لینک یې راته جوړ کړو، دا ما کاپي کړو. دا چې اوس زه چا ته ولیږم، که په وټساپ وي که په ایمیل، دا خپل کمپیوټر کې هغه کلیک کړي، اډرس د ګوګل کروم کې اډرس بار کې واچوي، خپله ورته دا فایل خلاصېږي، ورډ فایل. لکه څنګه اوس ګوره دا فایل خو ما سره کلاوډ کې دی، زه راځم ګوګل کروم خلاصوم، فکر وکړه دا هغه بل کس دی په وټساپ کې دا معلومات ما ورته ولیږل، هغه دا لینک کاپي کوي، دلته پیسټ کوي، دلته چې پیسټ کړه انټر باندې کلیک کړي، هماغه فایل ورته آنلاین خلاصوي ځکه هغه کلاوډ کې سیف دی. هغه سره ایمیل اوسي نه اوسي هغه خلاصوي ورته. اوس وګوره هغه فایل خلاص کړه، هلته که خلاص نه کړو. دا کس کولی شي دا څه کړي، دا ایډیټ کې په دې ایډیټ باندې کلیک کوي، دا فایل مکمل دا آنلاین ایډیټ کولی شي. اوس دته معلومات ښیي چې دغه فایل چې دی هلته یو بل کس دی دا ایډیټ کوي. څوک دی هغه بل کس؟ محمد اسلام has this document open. محمد اسلام خپل کمپیوټر کې دا فایل خلاص کړی دی، کار پې کوي. او دلته ما ته ورډ پروګرام کې معلومات راکوي چې یو بل کس دی، زه باک راځم دلته، یو بل کس دی ګیسټ په نامه باندې، هغه هم دا ریل ټایم خلاص کړی ایډیټ کوي، یعنې معلومات ما ته راکوي دلته. اوس که چیرې زه دې کې تغییرات راوړم، ګوره دلته زه تغییرات راوړم، دې ځای کې ما یو څه شی اضافه کړه په نوم د شي ویلکم ټو افغانستان، دا مې ورته ولیکه، انټر مې کلیک، دا مې سیف کړو، کنټرول ایس باندې مې کلیک، څه شو دا سیف شو. اوس دلته وګورئ دې ځای کې ما ته داسې یو نښانه غوندې ښیي، ما ته وایي چې دغه یو کس دی دا فایل خلاص کړی په نوم د ګیسټ، او دا لګیا دی دغه ځای کې ایډیټینګ کوي، تغییرات راوړي. دلته وګوره دا فایل دی، ګوره ما دلته کلیک کړی و که نه و کلیک کړی، صحیح شوه. او دلته ما ته معلومات راکوي چې دغه فایل یو چا خلاص کړی، تغییرات راوستي. څه شي تغییرات راوستي؟
ویلکم ټو افغانستان په نامه باندې دا ګور دلته معلومات راکړي دا څوک دا محمد اسلام صاحب سره دی او دې کس چې په کوم ځای کې کلیک کړی دلته مثلا ما دې ځای کې کلیک کړی دی صحیح دې ځای کې مې کلیک کړی دغه معلومات بیا ماته دلته راکوي ګوره وایي دا ګیسټ چې دی هلته څه کوي دا ایډیټ کوي کار کوي لګیا دی دا ګور ډېر یو ښه آپشن یا فیچر دی چې زیاتره کسان دا څوک درس نه ورکوي په دې هغه کې اوس خبره دا ده که چیرې ته غواړې دغه خط په ځای باندې دغه کس نوم داسې راشي فلک بیرغ ته ویل کېږي چې داسې بیرغ غوندې ځوړند وسي نو راځو به چېرته فایل ته به راځو آپشن ته به راځئ آپشن ته چې راغلی دغه آپشن باندې به کلیک کړي شو نیمز آن پرزنس فلاګ په دې باندې کلیک وکړه په دې باندې چې کلیک وکړو اوس هلته ګوره بیرغ غوندې هغه کس نوم ښیي د خط په ځای باندې مخکې به یې چې ښودله صرف خط به یې ښودله اوس نوم دی ګوره نوم دلته ګیسټ په نامه باندې یو کس چې دی دغه ځای کې لګیا دی ایډیټینګ کوي او که چیرې تاسو وایئ چې نه دا دې نه وي دې نه بیا کلیک لرې کړه نو اوس وګوره صرف هغه خط ښیي چې دلته څو ایډیټینګ کوي او دلته ماته معلومات راکوي چې دغه فایل څوک لګیا دی د ګیسټ په نامه باندې ایډیټینګ کوي په خبره ورسېدلی نو دا آپشن داسې عادي حالت باندې کار نه کوي تاسو به خپل اکاونټ دلته خلاص کړئ او بالکل دا به شیر کوئ بیا کار کوي دا یو مسله بل آپشن کې موږ سره دې ټاپ کې جنرال ټاپ کې نور څه خاص خبرې نشته دي دغه مهمه خبره وي راځو ډسپلی ته ډسپلی ټاپ کې اولین کمانډ چې موږ سره دی لیکلی دی شو وایټ سپیس between pages in print layout view دا څه مطلب اول خو زه راځم دغه رنګ دې ځینې بدلوم چې دا رنګ بیخي تور رنګ دی زما زړه بیخي تنګوي داسې کلرفول مې ورته انتخاب کړ دلته او دا فایل مې ډیلیټ کړ صحیح شوه بند مې کړ بیخي او نوی ډاکومنټ مې واغسته دلته ما ډېر لیکل وکړو تقریبا 10-11 ورقې لیکل مې کړو دا اوس وګورئ د یوه صفحه چې خلاصېږي بله صفحه چې خلاصېږي د دې په منځ کې دونه فاصله ښیي دا سپینه فاصله ګورو دا ښیي که چیرې تاسو وایئ چې یاره دا دې نه وي راځه ډسپلی ته چې راغلی ورته شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنټ لیاوټ نه اوس وایټ سپیس څه شو ختم شو تاسو بره لاړ شئ ګورئ صرف هغه لاین ښیي یعنې وایټ سپیس څه شو ختم شو دا په دې خاطر باندې چې دا دونه فاصله په درد نه خوري ته مثلا یو کتاب وایې دونه فاصله یې پکې راوستي داسې لنډه فاصله اوسي چې زه وشم کولی مطالعه صحیح وکړم او دې ځینې هم کولی شي چې دا وایټ سپیس بېرته راوړي په دې ډبل کلیک وکړه وایټ سپیس بېرته څه شوه راغله صحیح شو بیا ډبل کلیک کړه وایټ سپیس ختمیږي دا دې ځینې هم کېږي او دې ځینې هم کېږي دا آپشن نه ډسپلی ته چې لاړ شي دې ځینې هم کېږي شو هایلایټر مارکس دا څه معنی زه دغه کتاب دی ما ته یو چا دا راولېږه وایي استاد دا وګوره کوم ځای کې اشتباه هغه ما ته په نښه کړه چې زه جوړ کړم دا ما مطالعه کړه دلته راغلم یو ځای کې مې اشتباه پیدا کړه صحیح شوه اشتباه مې پیدا کړه دا ما هایلایټ کړه په همدې شکل راغلم دلته یو بل ځای کې مې اشتباه پیدا کړه دا ما څه کړو هایلایټ مې کړو اوس دغه هایلایټ رنګ ته نه غواړې دې فایل کې واوسي راځه فایل ته آپشن ته راځه دې ډسپلی ته راځه ورته دا لرې کړه اوکې کلیک کړه هایلایټ څه شو ختم شو نشته که چیرې د خوښو چې وي دې بېرته آپشن ته راځئ ډسپلی باندې کلیک ورته دا بېرته ما ته وښیه اوس به هغه هایلایټ څه شي بېرته به پیدا شي بل زه د یو فایل په باره کې کومنټ لیکم مثلا دا ډاکومنټ څه معنا ورکوي د ده په باره کې کومنټ لیکم راځم چېرته ریویو ته راغلم ورته دلته نیو کومنټ لیکم څه لیکي ورته ډاکومنټ مین MS Word فایل دا مې ولیکو اوس ګورئ چې زه کله راځم دغه لیکلو باندې ګرځم ما ته چې نښې خو کله چې زه هغه لیکلو ته نږدې شم چې په هغه کې ما کومنټ لیکلی یو معلومات غوندې ما ته راکوي ګوره دغه معلومات راکوي صحیح شوه محمد اسلام صاحبزاده په دغه تاریخ باندې په دغه ټایم باندې دې کې کومنټ لیکلی کومنټ چې دی ډاکومنټ مین MS Word فایل دغه معلومات ته نه غواړې راځه فایل ته آپشن ته چې راغلی ګوره ډسپلی ته راشه ورته وایي شو ډاکومنټ ټول ټپس آن هوور صحیح شوه دې نه چې زه کلیک لرې کړم اوس تاسو وګورئ زه راځم دلته بیا درېږم ما ته څه معلومات راکوي هېڅ معلومات نه راکوي راته جل جلاله په همدې شکل بل آپشن کې موږ سره چې د ډسپلی کې لیکلی دی always show these formatting marks on the screen ګوره اول یې لیکلي ټاپ کاراکټر دلته راغلم ومې لیکه نوم ټاپ مې استعمال کړ ټاپ دا بټن خو تاسو ته معلومه ده بیا مې ولیکه فادر نیم صحیح شوه بیا مې انټر کوم لیکه اسلام فادر نیم مثلا ومې لیکه خان بیا مې ولیکه اجمل فادر نیم مثلا همدرد اوس ته وایي چې دغه کوم ځای کې ما ټاپ استعمال کړی هغه ته هغه نښې راته وښیه چې دلته ټاپ استعمال شوی فایل ته راځئ آپشن ته راځئ ډسپلی ته راځئ دې باندې کلیک وکړئ اوس وګوره هلته
ماته نښه غوندې ښیي. په همدې شکل باندې آپشن کې بل څه شی دي موږ سره ډسپلی کې لیکلي سپیس. کوم ځای کې چې ما سپیس استعمال کړی لکه ومې لیکه چې ویلکم سپیس مې استعمال کړ ټو، بیا مې سپیس استعمال کړ افغانستان. اوس وګورئ زه ته چې کوم ځای کې ما سپیس استعمال کړی هلته ماته سپیس مارک وښیه، نښانه یې درته وښیه داسې نقطه نقطه. اوکې کلک وایي دې ځای کې تا سپیس استعمال کړی. ګورئ دا ګورئ سپیس استعمال شوی. اوس چې زه څومره سپیس استعمالوم نقطه به د سپیس په ځای باندې راځي. په همدې شکل دغه نه لاندې بل موږ سره پاراګراف مارک دی. چې څه دی؟ شو پاراګراف مارک. پاراګراف مارک دې لپاره استعمالیږي چې ته وایې چې یاره ما څومره پاراګرافونه استعمال کړي دا ماته وښیه دې ځای کې. دونه لیکل ما وکړو انټر مې کلیک کړو. اوس وګوره ما ته وایي تا دونه پاراګرافونه استعمال کړي. یو پاراګراف دې ځای پورې دی، یو پاراګراف دې ځای پورې، بل دې ځای پورې، بل دې ځای پورې، بل دې ځای پورې. که وایي چې دا دې نه وي دې ځای نه هم لرې کولی شي. ګوره شو کا هایډ کا، خو هغه اصلي ځای دی. دلته راغلم دې ځای نه مې ختم کړه. دا ګوره ورته وایم چې پاراګراف مارک ما ته مه ښیه، خو اوس دې ځای نه زه کولی شم. ګوره شو هایډ، شو هایډ دې ځای نه هم کېږي هغه ځای نه هم کېږي، مشکل نشته دی. په همدې شکل هغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی، بل شی لیکلی موږ سره هایډ ان ټیکس. دا یو فایل تا ته چا درکوی، دا ته مطالعه کړه، خو دې کې داسې بعضې مهم معلومات دي هغه د کس هایډ کړي دي. په دې خاطر دا فایل د بل چا لاس ته ونه غورځېږي. که مطالعه یې کړي چې هغه مهم خبرې پکې دی ونه ګوري. زه څه کوم مثلا دې کې دغه ځای نه دی، دا ځای یا دغه پاراګراف ډېر مهم دی چې دا څوک ونه ګوري. په دې رایټ کلیک کوم، راځم چېرته فون ته راځم، فون ته راځم ورته وایم دا هایډ کا. څه کا؟ هایډ کا. دا لیکل څه شو؟ هایډ شو. اوس تا ته دا فایل چا راولېږه نو تا ته خو معلومات شته چې دې کې بعضې شیان هایډ دي که نه. که څوک یې پیدا کړي ویم ګوري اوس دا څه خاص خبره نشته ده. نو که چېرته غواړې چې هغه هایډ ټیکس وګورې، هایډ ټیکس کتلو دپاره به څه چلو کې را به شي فایل ته آپشن ته به راشي، ډسپلی ته به راشي، دلته ګورې لیکلي هایډ ان ټیکس ما ته وښیه. اوکې کلیک کړه. هایډ ان ټیکس څه شو؟ دا دی په خپله پیدا شو ته. خو لاندې داسې یو لاین غوندې م کړی دی چې د نورو سره متفاوته اوسي چې ته پوه شي چې دا او دا متفاوت دا هایډ ټیکس دی، دا نورمال ټیکس دی. صحیح شوه. که غواړې دا د هایډ حالت نه وباسي بېرته دا سلیکټ کړه، سلیکټ کړه، رایټ کلیک کړه، پراپرټ هغه ته راشه، فون ته راشه، د هایډ حالت نه یې وباسه. دې نه چې کلیک لرې کړه اوکې کلیک کړه بېرته دا نور نورمال حالت ته پاتې کېږي. ورپسې بل آپشن چې دی موږ سره ډسپلی کې چې لیکلی دی آپشنل هایپن. ګورئ موږ تاسو یو کمانډ په نوم د څه شي؟ په نوم د هایپن. هایپن چې کله به موږ لیکل کوله صحیح ده، لیکل به مو کړو داسې ښه ډېر لیکل به مو کړو د لاین اخري ځای ته به چې راغلو فاصله به مو ورکړه، لغت به مو لیکله چې هغه غټ و. صحیح شوه. بل سره به یې وصل کوله. اوس ګوره دلته زه راغلم چېرته لیاوټ ته راځم ورته وایم دې کې هایپنیشن واچوه اټومیټیکلي. ګوره هایپنیشن واچوه. خو یو داسې چې ته خپله غواړې هایپنیشن یو ځای کې واچوې. لکه څنګه زه دا لیکل لرې کوم، راځم ما دلته دونه لیکل وکړو یو پاراګراف. نو دې فایل کې زه څه کوم کنټرول نیسم، دا منفي علامه کلیک کوم، دغه ته آپشنل هایپن وایي. دا ګورئ دا آپشنل هایپن دی. اوس که چیرې تاسو دا نه غواړئ راځئ آپشن ته چې راغلی ډسپلی ته راځئ ورته دا آپشنل هایپن څه که ختم که، ورک شو که ورک نه شو. مخکې چې کار نه کول علت چې شي هغه دا و چې موږ دې باندې کلیک نه و کړی. دلته اوس چې هر څومره ته کنټرول منفي باندې کلیک کړې نه راځي، علت یې دغه دی. دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی object anchor یا انچر دی که انکر دی نه پوهېږم. زه چې کله یو آبجکټ راوړم دلته شیپ ته لاړ شم، یو شیپ مې واخیست، مثلا دغه شیپ مې واخیست، دا مې چې واخیسته ګورئ کله چې په دې باندې زه کلیک کوم عادي حالت کې دی دا. خو که چیرې زه هغه آپشن باندې کلیک وکړم دې سره یو تیر غوندې نشان راوړي. ګورئ ډسپلی ته راشئ په دې باندې کلیک وکړئ نو یو تیر غوندې دغسې ګورئ دغسې یو نښان موږ ته راوړي. په دې کلیک وکړه ګوره هغه ډایرکشن درته ښیي چې ته په کوم ډایرکشن کې. نو که چیرې ته وایې چې نه دا دې نه وي راځه دلته آپشن ته چې راغلی ډسپلی کې ورته دا لرې کړه. بله خبره دا ده ګوره زه دلته راغلم دونه لیکل مې وکړو دونه لیکل دلته ما ومې لیکه سټوډنټ نیم ټاپ مې ولیکه فادر نیم مې ولیکه صحیح شوه او انټر مې کلیک یو ځای کې مې بیا ولیکه اسلام او دا ځل مې فاصله استعمال کړه دلته مې ولیکه خان پلار نوم. اوس دې کې ګوره ما ټاپ هم استعمال کړی سپیس مې استعمال کړی پاراګراف مارک مې استعمال کړی. که چیرې تاسو دلته راشئ آپشن ته دلته ډسپلی ته راشي دا ټول آپشن غیر فعال کړي ته نه په دې باندې کلیک کړي دغه ټول بېرته فعاله کوي تاسو ته. ګوره شو آل فارمټینګ مارکس اوکې کلیک ګوره او مې پاراګراف مارک راوسته راته او مې سپیس مارک راوستو او مې ټاپ مارک راته راوسته هر څومره مارکونه چې ما استعمال کړي هغه بېرته ماته راوړي.
نو دا زموږ د نن ورځې